الله د الله رب العزت په توفیق سره من په څلورمه سپاره کې د سورة النساء 19 آیت شروع کړو. په دې اخرني آیتونو کې الله رب العزت دا خبره بیان کړې چې الله توبه د چا قبلوي او د چا نه قبلوي. اگر د چا توبه نه قبلوي هغه یې ذکر کړو، او د چا توبه قبلوي هغه یې ذکر کړو. دا قانون یاد ساتئ، یوازې دا نه دی چې ما توبه وویسته بس الله به یې قبلوي. هغې سره څه شرطونه به وي، څه موانع به وي. موانع دې ته وایي یعنې څه خبرې به داسې وي چې د هغې د لاسه ستا توبه نه قبلېږي. دغه شان دعا ده. که یو سړی راشي زه دعاګانې غواړم او الله خو ویلي چې زه دعا قبلوم، نو زما دا ولې نه قبلېږي؟ ګوره چې الله ویلي زه دعا قبلوم نو د الله په خبره کې خو شک نشته. الله خو رښتینی دی او رښتینې خبره کوي او لوز یې رښتینی دی. چې کله ستا دعا نه قبلېږي نو بیا پکار دی چې ما ورته لږ ساعت لږ کښېنو سوچ وکړي چې ما کې څه چل دی. ځکه چې الله خو دعا قبلوي، خو چې زما او ستا د نه قبلېږي نو په هغې کې بیا سوچ پکار دی. دغه شان توبه ده. دا دی چې ما بس نازله غونته کوي استغفر الله استغفر الله، بس الله به ما ته هر څه معاف کوي. دې استغفر الله دې سره څه شرطونه پکار دي، څه نیت به وي، څه اراده به وي. څه خو نه دی چې بس استغفر الله ما ووایي او الله به ما ته هر څه بخي. نو هغه دې ایتونو کې دا خبره ذکر شوې چې الله رب العزت د چا توبه قبلوي او د چا نه قبلوي. بیا د 19 آیت موږ شروع کړو او موږ پکې یو مسله ذکر کړه. د هغې نه بعد بیا موږ درس ختم کړه او موږ وایي دې آیت کې الله رب العزت یو څو مسلې بیان کړي دي، ډېرې اهمې مسلې دي. او دا صورت چې دی سورة النساء په عربي کې زنانو ته ویلی کېږي. نو دې کې د زنانو حقوق ډېر زیات بیان شوي، سره د یتیمانانو حقوق بیان شوي دي. هغه خلک الله ذکر کړي دي چې هغه کمزوري دي، او دا کمزوري خلک چې دی که د فایدې ده کوي د دوی دپاره خبره کول دا دینداري هم ده، دا غیرت هم دی، دا پښتو هم ده، دا سړیتوب هم دی. د کمزورو دپاره خبره کول زموږ په معاشره کې یو دا نن سبا یو طریقه جوړه شوې ده، او دا د کمزورو خلکو نښه ده چې د کمزوري دپاره خبره نشي کولی. مخامخ سړي ته ګوري چې هغه زورور دی که څه دی. که زورور وي بیا خو موږ خبره نشو کولی، او که زورور نه وي بیا به د دینداري درته هم بیانوي، بیا به راته آداب هم بیانوي، بیا هر څه کوي چې مخامخ سړی ته پته وي چې زورور نه دی. د کمزوري دپاره خبره کول د عین غیرت او سړیتوب دی، او دا دینداري ده د هر څه نه مخکې. او همدقې ته پښتو ویلی کېږي. پښتو چې موږ کومه یادو او زمونږ مشران چې به یې کوم مشهور هغه نوم د غیرت و، او غیرت دې ته وایي چې ته د کمزوري دپاره خبره وکړي، نه دا چې د زورور دپاره وکړي. که زورور په حق وي بیا خو دا خبره زه د ده دپاره په دې نه کوم چې دی زورور دی، خبره په دې کوم د ده دپاره ځکه چې دی په حقه دی. نه زما د زور سره کار شتي، نه مې ورله د مال سره کار شتي، نه مې ورله د رنګ سره کار شتي، او نه مې ورله د جیدات سره کار شتي. خو خبره بیا وایي سړی ما ته وایي چې تا ولې د طرفداري وکړه، نو هلته هغه سړی په حقه دی. لازم خو نه دی چې مالدار او زورور به وي یا هغه به په باطله وي همیشه. کله داسې هم کېږي چې کمزوری په ناحقه وي، نشي کېدی شي. خو چې کله کمزوری په حقه وي او زورور په ناحقه وي، داسې کې د کمزوري خبره به کوي او ښه په جار سره به یې کوي. رب العزت پوره صورت هغه راولېږو، نوم یې النساء دی. په هغې کې د زنانو حقوق او مسلې ځای په ځای بیان شي. د زنانه کمزوري دي، دوی خپل حق هغه نشي غوښتی، یا په دوی کې ډېرې چې دی خپل حق نشي غوښتی، خصوصا زموږ په معاشره کې. دغه شان یتیمانان د کمزوري. نو رب العزت دې آیت کې یو څو مسلې بیان کړي چې هغه د زنانو سره تعلق ساتي. یو مسله دا بیان شوې وه، موږ جاهلیت په زمانه کې دا رواج و چې کله به د یو زنانه خاوند مړ شو نو د خاوند نه چې څه پاتې شي
د سړي نه چې څه پاتې شو دا خو میراث دی که نه هغوی به پکې دا ښځه هم میراث ګڼه او دا خبره اوس هم په پښتنو کې شته په ډېرو کې هغوی به دا ښځه هم میراث ګڼو نو یو سړی به راغی په دې زنانه به یې څادر ور واچو په دا زما شوه اوس که دی ځان ته په نکاح کوي بغیر د مهر نه او که دی بل چا ته په نکاح کوي او که دی کور کې دقې شان بنده ساتي دا د جاهلیت د زمانې رواج او اوس هم شتي په بعضو معاشرو کې او قومونو کې الله رب العزت د آیت کې وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا يحل لكم ندي حلال تاسلرا أن ترثوا النساء كرها چی پا میراث کی واخلی زنان بزورا ولا تعضلوهن او تاسو متنگوی اگوی لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن د دې دپاره چې تاسو واخلی باز غمال چې ورکړی دی تاسو هغوی ته إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مگر کراتگو کی اگوی پا بدکاری اخکار سر وعاشروهن بالمعروف او جون تیروی د زنانو سر پا خیست طریقی سر فإن کرهتموهن نو کچرت بدگنی تاسو اگوی یا بدشستاسو فعسى أن تكرهوا شيئا نكيديشي چي بدگنی تاسو يوشي ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او گرزولی بی اللہ پاگی کی خیر دیر و دیت کی دیری مسئلی دا اولانی مسئلی دا خوازی شوی دا چی زنانه سا میراث نده گوری چی دا بلازم پا دی کور کی او کس دا پاتی کی یا بدق شاد ناس دا و پا دی بانی منگا خط تفصیلی خبر کڑی و منگی او قسم ذکر کڑی و چی ابو قیس الانصاری چی کل وفات شو داگا خز پاتی شو نو داگه یو زویو چې دغه ښځې نه و د بلې ښځې نه اگر راغی هغه وایي دا زما ښځه شو جاهلیت ته وګوره دی اوس دلته وایي چې د پلار ښځه زما ښځه شو الله رب العزت به ایتونه راولېږي کله چې هغه بیبي راله او رسول وسلم ته یې شکایت وکړو رب العزت دا مسله واضح کړه او دا ایتونه راولېږل چې ښځه څه میراث نه دی بیا پسې نږدې دا مسله را روانه ده او چې د پلار په نکاح کې کومه زنانه پاتې شي الله وی هغه په تاسو باندې د همیشه دپاره چې دغه څه ده هغه حرامه ده دویمه مسله په دې کې اوس څه ده ولا تعضلوهن او دا زنانه مه تنګوئ لتذهبوا چې تاسو واخلئ یا ویسئ د دوی نه ببعض ما آتیتموهن بعض هغه مال چې تاسو دوی له ورکړی دی مال نه مراد څه شی دی مهر دی یو سړی راولګېدو دا زنانه تنګۍ قصدن عمدن پورې نښتی او کله ویي کله یې ټکوي کله به بهتانونه لګوي کله به خرچې بندوي کله به هسې وچ په وچ مقصد یې دا دی چې دا زنانه به زما نه خلع والي دا به وایي چې زه تنګه شوې یم پلار کره به لاړه شي رونو ته به وایي هغوی به راشي وایي به چې زموږ دا خور زموږ دا لور ازاده کړه دا وایي چې ما ازاده کړه نو کله چې زنانه خلع غواړي که نه او زنانه وایي چې ما ازاده کړه نو خاوند چې کوم مهر ورکړی دی د هغې مطالبه هغه کولی شي چې زما هغه مهر ماله راکړه نو دا سړی اوس دا ظالم لګیا دی خپله ښځه تنګوي د څه دپاره چې دا ښځه ترې خلع والي نو ده ته به د ده دا مال پاتې شي الله وایي داسې به نه کوو ظلم او زیاتی دی اوس که یو سړی وایي چې زما د ښځې سره نه لګي زما ورسره ژوند نه تېرېږي نو د هغې خو تا سره تېرېږي که نه او ته بلکل ګزاره نشي کولی صحیح ده ته طلاق ورکې نو بیا خو طلاق ته ورکې دا مهر خو هغې ته پاتې شو طلاق چې دې ورکو مهر خدای په حق کې رسي که
نه دی اوس دا چلې چې ټول جوړ کړی دی دې ته جوړ کړی چې دا زنانه ما ته ووایي چې ماله طلاق راکړه ما ازاده کړه نو دا مال به ما ته پاتې شي الله وایي داسې به نه کوئ الا ان یأتین بفاحشة مبینه مگر که چېرته دا زنانه راتګ وکړي یوې فحاشۍ ښکاره ته فحاشۍ ښکاره ته څنګه لکه یو زنانه ده په چال چلنې خاوند پوه شو چې دا ښه ښځه نه ده لکه ګومان نه دی ګورئ د ګومانونو خبرې نه دي په چال چلنې خاوند پوه شو چې یاره دې ښځې کردار ښه نه دی ناسته پاسته یې ښه نه ده بد اخلاقه ده بدتمیزه ده د خاوند د حقوقو خیال نه ساتي د هغه د بچو خیال نه ساتي د هغه د کور د هغه سره خیانت کوي نو بطور سزا جایز دی خاوند له چې دا ښځه اوس دلته تنګه کړي چې دا ته طلاق ولي چې دا مال خو د پاتې شي یو د ښځې کردار ښه نه دی حقوق نه ادا کوي بد اخلاقه ده بدتمیزه ده بل د خاوند نه معلوم وړي صرف دې وخت کې گنجایش دی الا ان یأتین بفاحشة مبینه مگر که دا ښځه راتګ وکړي فحاشۍ څه ته ښکاره ته ګورئ ګومانونه نه دي یاره زما زړه وایي چې دې چې دا ټلیفون اوچت نه کړو په دې قصې نه چلېږي دا بس چې ده دوی ته ګورئ زه ذهني بیماران وایم دا ذهني بیمار دی ما ښځې ته ټلیفون وکړو اوچت چې دې به ګوره چا سره لیڼې که نو خفه کېږي به ما نه زه دې کس ته وایم بیا خو ته سړی نه یې دومره مضبوط چې په یو ټلیفون باندې نه اوچتولو باندې ستا ښځه د بل چا سره لیڼ جوړوي دا خبره د کولو نه ده ما ټلیفون وکړو اوچت یې نه کړو ټلیفون یې ما پسې کټ کړو او چې ګورئ دا چېرته دغه ټایم باندې روانه وه چې دا ګوره په بل چا پسې داسې څوک نه کوي چې ستا د بچو مور ده ستا پې دومره یقین نشته رشته د ښځې خاوند دا خو بنایي په یقین باندې بله مسله که یو سړی اوس څه ویني ګمان نه دی ویلیدو واورېدو ښه صحیح او د ښځې سره داسې څه کوي چې د ده دا پیسې او مال ده ته پاتې شي نو دا بیا څه دی دا روا وي الله طرف الله وی ولا تعضلوهن العضل په اصل کې عربۍ کې څه ته وایي تنګولو ته وایي تنګوی مه په دې کې یو مسله ته ذکر کوم په عدل کې دننه دا هم راځي چې یو پلار راولګي او خپله لور منع کوي د واده نه یو پلار راولګي خپله لور منع کوي د واده نه دا هم ګورئ جرم دی څنګه جرم دی دا منځ کې دا فایده راغله یاره دغه مالداره نه دی او هغه هلک چې دی هغه لږ لرې دی او هغه هلک چې دی د پلار سره زما یو وخت کې نالګي وه او هغه هلک لور خور کور کې ناست یو کله داسې وشي د هغوی عمرونه زیات شو د هغوی ژوند تباه و برباد شو او دی ناست دی برید ته وایي راته وایي چې نه زه څوک ګورم دا سړی د قیامت په ورځ مجرم دی او تاسو ته ما یو قصه ذکر کړې یو عربي عالم دا خبره په کتاب کې لیکلې وه وی ما پسې یو کس خواله راغی مشر سړی و اوس څه مې ژړل چې لکه زما د توبې به څه طریقه یي که نه وی وی ما ورته چې ولې څه چل شی وی زما لور وه ای پسې رشتې راتلې کله به ما یو څه وی کله بل څه خو ما به واپس کوه هغه بیا پاتې شو عمر یې زیات شو څلوېښتو نه واوړېده بیا بیماره شو نو مړه شو چې مړه شو نو هغې څه وصیت لیکلی چې دا به زما پلار له ورکړي او څه پاڼه نو په هغې کې صرف دغه لیکلي چې د قیامت په ورځ به د الله به مخکې زما او ستا فیصله وي چې تا زما دا ژوند تباه کړو او دی خوشحاله دی وایي دا ډېره ښه جنۍ ده نو ښه خو ده مو خو دا نه دي ویلي چې ښه نه ده خو د دې جنۍ د ژوند تېرولو څه حق نشته د دې دا حق نشته چې دا د خاوند سره ژوند تېر کړي د دې ځان له کوري د دې د بچي د دې د نوسي دا د ښکلی ازاد ژوند تېر کړي دا د یو کور خاوند دی شي دا ظلم او زیاتۍ زموږ په دې خلکو کې هم شته ته د جنۍ نه معلومات وکړه هلک
تا ته مناسب ښکاره شو. دا کیسې پرېږده چې مال یې ډېر نشتي او جایداد یې جو ډېر نشتي او د ده د پلار سره زما نه لګېده. چې کله ته اندازه ولګوله چې سړی دیني طور هم ښه سړی دی، دنیوي طور هم ښه سړی دی، نشې تماشې نه کوي، خپله مزدوري کوي، درانه خلک دي، عزتمن خلک دي، څه تور بهتان پې نشتي او جنۍ نه معلومات وشي او هغه پې راځي، ته بس ورکوی وله. سبا لکه دا جنۍ دې کور کې پاتې شوه، قیامت په ورځ ته ذمهوار یې. خباز څه چل کوي ظالمان له، دا مې پکې نورې قصې اورېدلې دي چې دا لور به نه ورکوي. ولې به نه ورکوي لکه؟ وایي چې دا دې ورکړه نو دا خو په میراث کې حصه دي که نه بلي او نن سبا خو کیس ډاري کوکي په سړي باندې حصه تیاري. نو دا چې کله زمونږ نه حصه والي او زما د زامنو نه حصه سبا لالي او به د خپل خاوند له ورکوي. نو ښه دا ده چې زما مال ځي او زومې بیا خوري او د لور بچي بې بیا مزې کوي، تا زه د سره واده کومه نو مال پاتې شو مونږ ته په کور کې. دې ظلم ته وګوره. ها بله قصه پکې ما اورېدلې ده. دا زنانه د جنۍ استاذه ده یا په یو اداره کې کار کوي، ښه غټه تنخواه ده، که دا زه ورکړم دا تنخواه زمونږ نه ځي. داسې د ادب سره یې وایم او داسې بې غیرته پکې وشتي. ځکه دې صرف په دې سوچ چې د دې جنۍ هغه تنخواه چې ده هغه به بیا خاوند خوري او هغه نو که خاوند یې خوري که د دې بچي یې خوري ستا پکې سویبه ده او دا به بیا خپلو بچو له ورکوي. د بچي نه خوږ بل څوک شتي چې کله ته د خپلو بچو سره مینه کې نو هغه فطرت ته او هغه صحیح ده، خو که خور د خپلو بچو سره مینه کوي او لور د بچو سره مینه کوي نو دا بیا غلطه طریقه ده، عجیبه فلسفه ده. زه به په خپلو بچو باندې سر قربانوم، زما ښځه به پې قربانوي، دا چې زموږ مینه محبت دی او زموږ سړیتوب دی. خو که زما خور یا زما لور د بچو سره مینه محبت کوي او خپله برخه هغوی له ورکوي نو دا بیا صحیح نه ده. دا بعضې خبرې داسې وي چې ماشوم پې هم پوه شي چې دا ناروا وي، دا ظلم دی، دا زیاتې دی. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا هم په دې کې دننه راځي، دا مې صرف یو تنبیه ورکړه چې ګوره خور لور به په دې طریقې سره نه تنګې چې تا په کور کې کېنولي او زه یې چاله ورکوم نه. ښه بله مسله چې درېیمه مسله په دې آیت کې ذکر شوې ده، وعاشروهن بالمعروف. الله وایي د ښځو سره ژوند تېروئ په ښایسته طریقې سره. الله اکبر. دا که دا یو آیت یاد کو که نه یا د آیت دا ټوټه ستا ټول ژوند چې دی هغه اساني. وعاشروهن بالمعروف، ښایسته طریقې سره په هر څه کې. او رسول صلی الله علیه وسلم د هغه په نقش قدم چې روان شوي که نه نو لوی مثال زموږ دپاره هغه دی چې د ښځو سره خلک ژوند څنګه تېروي. هغه به د ښځو په هغه اخلاقو باندې به صبر کوو چې د هغه به نه وکړو. هغه به د ښځو سره ګپ شپ لګو، هغه به د ښځو سره د کور په کار کې مرسته کوله، هغه به د ښځو حقوق پوره ادا کول او هغه به چې روان شي هغې دپاره زموږ درسونه واورئ، خپل پیغمبر وپېژنه. ما یو سلسله اوږده داسې درسونه کړي وو، په هغې کې ما دا خبره ذکر کړې وه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې هغه څنګه و. سړیتوب دا دی، دا خبره د ذهن نه لرې کوي چې سړیتوب دا دی چې درون سړی هغه دی چې د ښځې سره خبرې نه کوي او ګپ شپ نه لګوي او د هغوی روبداب. ګوره دا روبداب ورب الکعبه، قسم دی د خورم د الله په کور کې دا روبداب سره ستا د ښو اخلاقو هم جوړېږي. او ما تاسو څو پیرې دا خبره وکړه چې ښځې چې د خاوند نه یېرېږي دا په دوه قسمه یېرېږي، یا خو د ده د بد اخلاقۍ نه یېرېږي بارک الله فیک، او یا د ده د شان او سړیتوب نه متاثره ده. اوس که ته دا وایې چې زما خو زما ما کې غوږ نشي کولی او داسې نشي کولی، خو ته بد اخلاق کوې.
هغوی د بیا ویي بیا راته کنځلې کوي مور راله کنځي پلار راله کنځي او دا هم برید ما ته مه تاوه راتاوه چې زه زورور یم کور کې دننه دا غریبه یوازې ناسته زنانه ستا ته به څه ووایي که سل ښځې شي او یو سړی چې دا سل ښځې ورته ځینې شي او تا یوه غریبه راوستې کور کې دننه او برید تاوې راته لږ بهر ته راوځه بهر راوځه چې ستا د دې برید او د دې سوک هم پته ولګي او ستا د دې زور او سوک هم پته ولګي چې ته څومره اوبو کې یو داسې مقام کور کې جوړ کړه چې ستا زنانه ستا د سړیتوب او د خوش اخلاقۍ او د اوچت خوی نه دومره متاثره شي چې ستا عزت کوي ستا مخکې غلي ناست دی دا مقام پکار دی او یو مشهور اثر دی زه به ته ذکر کړم بعضو کتابونو کې شتي لا یکرمهن الا کریم ولا یهینهن الا لئیم د زنانه عزت نه کوي مګر عزتمن سړی او نه سپکوي مګر سپک سړی یو ښځه چې راله او خپل پلار او ورونه او خاندان او هر څه یې پرېښود او ستا خواله راله ته څه وایي چې سړیتوب به اوس څه ته وایي سړیتوب به دې ته وایي چې دا اوس راونیسه او ظلم زیاتې چې څه ورسره کې کوه وهل ټکول نه دا اسلام موږ ته نه دی ښوولي رسول صلی وایي فاتقوا الله فی النساء د الله نه ویرېږئ د ښځو مبارک د الله نه ویرېږئ د ښځو مبارک ورسره دا مسله یاده که چې زنانه کې کوږوالی شتي رسول صلی وایي چې دوی د ګسې پختۍ نه پیدا دي او جسم کې دقه پختۍ چې پختۍ کې کوږوالی نو دې کې کوږوالی شتي که ته نیغې ماتېږي نو څه وکړو چې که نیغې ماتېږي او که پرېږدېږي کوږوالی به پکې معنه دا ده چې سره د دغه کوږوالي به تر دې سره ژوند تېروي عقل یې زموږ د عقل په شان نه دی بدن یې زموږ د بدن په شان نه دی زور یې زموږ د زور په شان نه دی هر څه کې هغه د نارینهو نه کمزوري چې کمزوري ده نو ته به سره د دې کمزورتیا او د دې کوږوالي ته به د هغې سره ژوند ښایسته تېروي بله خبره درته وکړم ډېره فایده من لکه بعض خلکو ته چې کله ووایي چې د ښځې سره په ښایسته اخلاقو ژوند تېروه او په ښایسته طریقې د هغه دا مطلب وي چې یعنې ښځې سره ښایسته خوی دا دی چې بس عدل کوه انصاف کوه ګپ شپ ورسره لګوه ټوکې ټکالې ورسره کوه بس اخلاق هغه دې ته وایي ښایسته ژوند دې ته وایي نه ښایسته ژوند خو دې ته وایي خو دې کې یو بله خبره هم راځي او که چېرته د دې ښځې نه کمې زیاتې کېږي هغه نظر انداز کوه او څوک دی پوره د الله نه علاوه ته پوره ماله خندا کله راشي چې کله د یو چا نه تپوس وکړي چې یاره ستا څنګه ښځه خوښه وي نو دی به وایي یاره چې خوش اخلاقه وي پنځه وخته لمونځ کوي علم یې کړی تعلیم یې کړی او داسې او دا سړیتوب پکې او دا پکې او دا پکې او دا یو پوره یو کتاب به راته کولاوي چې د هر څه ختم کړي بیا ورته ووایي او په تا کې څو دي تا چې کوم ذکر کړو په دې کې اب من کوجو الله بخیلی یو ته پوره من پوره یو دغه شناګو هم نه دي پوره الله رب العزت په دې آیت کې یو مسله تا ذکر کړه فإن کرهتموهن که ستاسو په دې زنانو کې یو خوی بدي شي نو داسې نه دی چې د هغه خوی د لاسه ته ټوله زنانه ردي کړي او هغه ریجکټ کړي او هغه ختمه کړي الله وی فعسى ان تکرهوا شیئا کیدای شي ستاسو یو شی بدي شي او الله به یې کې ډېر لوی خیر اچولی الله اکبر دا ګورې ډېره د سوچ خبره ده ډېره د سوچ او دا حدیث کې رسول وسلم ذکر کړی صحیح مسلم کې حدیث دی چې یو مؤمن به د یوې مؤمنې سره د دې د لاسه دشمني نه کوي چې یاره یو خوی ولا خوښ نه شو که یو خوی دې خوښ نه شو رسول وسلم وایي رضي منها خلقا آخر بل خوی خو به دې خوښ شي او که موږ دې خپلو زنانو ته وګورو کوم خویونه چې به دوی کې زموږ بدي شي هغه ډېر دي که کوم چې خوښ دي هغه ډېر دي ښه خویونه به پکې ډېري که بد به ډېري ښه به ډېري که نه نو که موږ د دغه ښو د لاسه غلي شو
او دغه بدو باندې پرده راواچو، نشي کېدی. او په موته کې ټول خویونه ښه دي. په چا کې دلته چې کم ناست او کم چې زما دا درس او بیان اوري نارینو کې څوک دی چې دا دعوه کوي چې زما ټول خویونه برابر دي؟ یو کس دی دعوه کوي. نو ستا په هغه خویونو چې تا کې کم کمی دی په هغې دغه زنانه صبر نه کوي؟ موته هم صبر کوي. کله ګورې یو زنانه کې یو خوی کمزوری رب پکې ډېر لوی خیر اچولی. یو زنانه ده د یو سړي بدي شو ځکه چې بدرنګه ده، صحیح شو، واده یې وکړو په ګرمه کې او پوه شوی نه دی. اکثر د واده بدي جنۍ چې غواړي دغه ټیم کې څوک نه پوهېږي ورای ولی. بیا چې وروسته وخت تېر شي دی دا سوچونه کوي چې تا که دې په ځای ما پلانې غوښتلی وی او که دې په ځای ما پلانې غوښتلی وی او ډېره ښایسته ده او هغه داسې ده. زه درته یو خبره کوم، دا صحیح خبره چې زنانه سره چې نکاح کېږي نو ښایسته کتی کېږي، دا د سړي انسان فطرت دی. نو سړی دا غواړي چې زما ښځې دې ښایسته وي، د ستا نصیب کې نه وه او تعالی الله داسې زنانه درکړه چې هغه ښایسته نه ده. شرط دې کې دی چې ته ترې ښایسته یې و چې ته به ښه بزېدار یې او دا وایي چې زما ښځه بزېداره نه ده، بیا به صبر کوه نو. او په تا صبر کوي او ته په هغې صبر کوه. اوس یو سړی وي نه زما ارمان دی او ارمان زما پوره نه شو، صحیح شو، پوره نه شو، زه منم چې ستا دغه ارمان پوره نه شو. کیدای شي رب العالمین د دې ښځې نه تا له داسې زامن او بچي درکړي که نه چې ته به پرې د دنیا او د آخرت عزت وګټې. دا معمولي خیر دی. موږ ومنله چې رنګ د هغې مزېدار نه و، خو داسې نیک عمله بچي او داسې درانه بچي دله الله درکړو چې ستا دنیا هم ښایسته شو او ستا آخرت هم ښایسته شو. دا خبره چې الله کوي وي کیدای شي یو شی ستاسو بدي شي او الله پکې ډېر لوی خیر اچولی. ښه رنګ یې ښایسته نه دی، موږ ومنله چې رنګ یې ښایسته نه دی، خو ستا د میلمنو خدمت کوي، ستا د مور پلار خدمت کوي، ستا خدمت کوي، تا سره بد اخلاقي نه کوي، ستا د کټ خیال ساتي، تا سره خیانت نه کوي، ستا د عزت خیال ساتي. څومره لوی خیر پکې الله اچولی دی. ها که چېرته تا راوسته ښه ښایسته جنۍ، ښه ښایسته ښځه ده او هر سړی صفت کوي چې یاره سمه فلاني سمه ښایسته ده او هغه بد اخلاقه ده، هغه بدتمیزه ده، یا الله دې نه کړي هغه یو کس سره خیانت وکړي، په طلایي کې ورسره خیانت وکړي، په عزت کې ورسره خیانت وکړي، په دې ښایسته کې. ځکه سوره بقره کې الله بیا دا خبره هم کړې ده چې کیدای شي یو کار ستاسو خوښي او پای کې شی انسان د خپل خیر او شر نه څه خبره. یاره وایي ما ښځه راواده کړې ده او هغه پخلی صحیح نشي کولی، اوس دا خوی د ده بدي شي. نو صرف په دې یو خوی باندې دا ټول هر څه خو مه دړې وړې کوه. کیدای شي پخلی مزدار نه او اخلاق مزدار دي. کیدای شي پخلی کې کمزوري 15 وخته لمونځ کوي، ښه پرده کوي، ښه په حیا کې ژوند تېروي، نو دغې ته به نه ګوري. که صرف به دې ته ګوري چې سهار پراټه صحیح نشي پخولی، پراټه معیار دی. زه دا نه یم چې دا د زنانه کمی نه دی، دا کمی ده او 100% کمی ده چې زنانه پخلی نشي کولی، دا کوي څه. د نن سبا پکې لا دا قیسې هم راوتي دا د زنانو کار وی نه دی، نو د چا کار دی؟ بیا موږ به شروع کړو بسم الله به ووایو، بار به مزدوریانې هم کوو او پخلی دوی به څه کوي. زه خو دې ته حیران یم دا چې د زنانو کار نه دی او دا د زنانو حقوق دي. ځکه زنانه لږی جاهله دا خبرې کوي یوزه زنانه د ځان ته لار اسانوي. خو تعجب باله وکړي چې کله یو سړی ویني هغه هم دا وایي چې دا خبره د دوی برابر مې یو کس خبرې اورېدي. دا پخلی مخلی او دا کور ساده زنانه کار نه دی، نو بیا د چا کار دی؟ پخلی کول د دې کار وی نه دی، کور ساتل د دې کار نه دی، د خاوند بچی ساتل د دې کار نه دی، د خاوند د میلمه خدمت د دې کار نه دی، د خاوند د مور پلار خدمت د دې کار نه دی. دا به کوي څه؟ نو بیا به هر څه موږ به ونکلو بسم الله به ووایو پخلی او خدمتونه او الټه به ورته دغه ووایو که ستاسو د مور پلار خدمت او موږ که تاسو بېلباده راولئ موږ به خدمت کوو. فطرت یې نه مني. دا کم خلک چې دا خبرې کوي دوی هغه صحیح فطرت هم نه دی پېژندلی.
نو زما تاسو ته دا نصیحت دی کوم چې د الله نصیحت دی او کوم چې د الله د رسول نصیحت دی چې یو انسان هم پوره نشته کمې زیاتې هر چا کې دی خو که په زنانه کې یو خوی دې خوښ نه شو بل خوی به دې خوښ شي او کوم خوی چې دې خوښ نه شو هغې پرده راواچوه او وګوره هغه خویونو ته چې هغه څه دي هغه ښه دي او هغه ډېر دي د هغې نه بعد الله رب العزت بله مسله اوس بیانوي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج او که تاسو اراده وکئ د بدلولو د یوې ښځې په ځای د بلې ښځې وآتيتم إحداهن قنطارا او ورکړي تاسو یوې د دوی ته لویه خزانه فلا تأخذوا منه شيئا نو ما اخلی د هغې نه څه شی اتأخذونه بهتانا ایا اخلی به تاسو دغه مال په بهتان تړلو سره و اثما مبینا او په ګناه ښکاره سره اوس الله رب العزت بله مسله بیانوي هغه دا ده چې یو زنانه واده شوه نکاح یې وشو او خاون خواله ورله یا ډېر وخت تېر کو یا لږ وخت تېر کار څه و بیا طلاقه کړه رب العزت دلته اوس دا وایي چې د دوی نه به هغه مهر واپس نه الی که مهر چې تا ورکړی دی ابه ترې نه خو هغه زنانه چې هغې سره دخول شوی ده ښځه او خاوند میلاو شوي دي یوازې شوي هغې پوره مهر رسي او چې دې سینې نو څو مهر یې رسي نیم مهر یې رسي دا مهر الله وایي چې یو زنانه او خاوند ژوند تېر کړو یو بل سره الله وایي د دوی نه به څه نه الی وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج که ستاسو اراده یي چې یوه ښځه بدله کوي په ځای د بلې ښځې څه مطلب شوی دی چې یو بدلې په بلې څنګه به کوي دا یو به طلاقې بله به کوي نو دا چې طلاقې الله وایي تاسو کوله خزانه ورکړي وآتیتم إحداهن قنطارا او په دې زنانو کې تاسو یوې له خزانه ورکړي نو د دې د خزانه نه بس زره برابر څه شی واپس نه اخلي اتأخذونه بهتانا وإثما مبینا او که الی یې نو خو یا به بهتان تړئ او ښکاره ګناه به کوي بهتان به څنګه تړئ دی به دا وایي لکه د ښځې نه یې دغه مهر واپس واخیستو لکه ولې تا چې دا ښځه طلاقه کړه تا چې دا مهر ولې واخیستو خلک خو به تپوس کوي که نه دی ورته وایي ما چې به دې واخیستو ځکه چې دا بدکاره وه د دې چال چلن ښه نه و څه بهتان خو څه کیسه خو به جوړوي که نه چې دی دا ثابته کړي چې یاره ما چې دا کوم کار کړی دا ظلم نه دی الله وایي که ته چې دا مهر الې نو خو څه بهتان به تړې که نو د بهتان ګناه جدا او د دې مهر د اخیستو ګناه جدا الله وایي اثبت نه دې آیت کې یو مسله الله وایي که تاسو ورکړي یوې زنانه ته څه شی خزانه د دې نه دا مسله راووته چې مهر کې زیات نه زیات څه حد نشته بعضو مولیانو علماو زیات نه زیات حد یې ښودی دی کم سے کم حد یې ښودی نه کم سے کم څه حد شته نه زیات څه حد شته صرف دا خبره یاده که رسول صلی الله علیه وسلم وایي او دا حدیث امام ابو داود راوړی دی خیر النکاح ایسرو برکتی نکاح او برکتی ښځه هغه یي چې د هغې واده او نکاح په اسانه وشي او مهر یې لګي نن سبا ګورئ زموږ دا ډېر ځوانان او پیغلې چې بې واده ناست دي د هغوی یو مسله ده د مهر ده اوس خو لمنډه څوک د سرو خبره کولی نه شي بل زموږ د خلکو دا ذهن جوړ شوی دی چې مهر څه ته وایي سرو ته وایي نو ته به څو تولې کې اووه تولې خو یو خلکو یې ښودی ځکه چې مسله یې پسې راویستې چې دا د اووه نیمو نه زیاتېږي نو بیا پې زکات اووه به کې زه ښه سړی دی وایي پنځه تولې وکړه زه وایم چې ډېر ښه سړی دی درې تولې ووایي
زما لور له به 3 تولې مهر ورکړي. 3 تولې 15 لکه روپۍ شو. 15 لکه روپۍ به یو سړي ورسره شي هغه 100 تولې هم ورکولی شي چې غریب وي خپله مزدوري کوي او د ورځې هغه رزق را پیدا کوي او دیاړي راوړي. دی به 15 لکه روپۍ د کوم ځای نه راوړي په دې ما پوه کړي. نو یو خو لازم نه دی چې دا دې سره ځي، دا په پیسو کې هم دا مهر ایښودی شي. لکه یو سړی وایي چې مهر 2 لکه روپۍ شو، صحیح دی که نه دی صحیح؟ مهر کې سپین زر شو، 15 تولې سپین زر، صحیح دی. مهر کې بل څه شی شو، د پیسو نه او د سرو زرو سپینو زرو نه علاوه بل څه شی شو، هم صحیح دی. داسې شریعت خو نه لازمه کړې چې په مهر کې به لازم صحیح ابس راځي. نو نصیحت دا دی چې د مهرونو کې ګزاره پکار ده. که هغه د یو چا د خور مسله ده او که د لور ده په دې ګزاره پکار ده. ګوره که یو سړی ووایي چې نه زه د خپله لور خور درنو ومه، بعض داسې وایي زموږ پښتانه دا وایي زه یې درنو ومه. نو ګوره درنول یوازې په دې نه کېږي چې ته په دې درنې چې د یو بل چا نه د هغه څه مطالبه کوي چې د هغه وس نه رسي. خو زموږ په معاشره کې یو بل عیب هم دی که نه، کم عیب به زه راښکاره کړم. اوس که څوک دا وایي چې زما دا لور پلانیه تاله زه در کومه 10,000 روپۍ مهر شو، د دې سړي ښه وکړو که بدې وکړو؟ ښه وکړو، خبره اسانه کړه. 10,000 روپۍ مهر دا د دې حق دی، زما دې لور له به یې ورکړي او زه به یې تاله درکړم. اوس دغه ښه کار وکړو، زموږ نصیحت یې اورېدلی و یا د بل چا نصیحت یې اورېدلی و، قرآن او حدیث یې مطالعه کړي و، ښه کار یې وکړو. مشکل زموږ معاشره کې دا دی چې اوس به ورته خاوند او خوا کسخر وایي چې ته یې موږ داسې راګزار کړی. کومه مسله حل کړو. که دلته ده ته وایو چې ته ښه خوی کوه، دی خو به وکړي. هلته هغوی سره به څه کوو، خوا کې که ورسره سبا له جنګ راغی وایي ته یې راګزار کړي. نو دا قسمه خبرې دا بل طرف بیا مجبوره کړي چې 100 تولې مهر ترې واخلي. نو دا د کوم ځای سړیتوب دی؟ زه خو خپل ځاني خبره ته وکړم که نه، ما ته د داسې انسان نه سپک بل نه ښکاري، ډېر ادب سره یې چې یو کور ته جنۍ راشي پردی او کله دوی وایي هسې یې راګزار کړي مهر دې لګو، کله وایي ها هغه د اوبو کولر یې دله نه و اخیستی، دومره سپکه وي، سمسۍ پکې نه وي او قالین پکې نه و. مړه دا د سړو خبرې دي، دا د درنو خلکو خبرې دي. کور ستا دی، لوښي به ته د دې نه غواړې او بیا لا داسې ووایي زموږ ښځه، نو چې ستا ښځه ده بیا خو یې پوره د الف نه یا پورې ساته، نو بیا د هغې د مور پلار نه څه غواړې. اوس که د هغې مور پلار هغې د خپل وس مطابق یې وله څه وکړو، یو ډېره ښه د خپل لور سره یې ښه وکړو. که غریبانان دي وس یې نه رسي یا ښه مالدار وي او نه یې کوي، نو زموږ ورسره سوی مزه نه دی کوي. زموږ سره چې دا شته ښه کړي دي، الله دې ورله د دې اجر په دنیا او په آخرت کې ورکړي. چې ثابت انسان یې رالوی کو، سختۍ به تېرې کړي، قسمه قسم وختونه ورسره تېر کړو او بیا هغه انسان راواوسو دا ستا شو، د دې نه خو نور ښه شتي. نو ځکه زه تاسو ته وایم د خپلې میندې هم پوهه کوئ، د خواښیانې ته پوهه کوئ، د خپل پلارانو هم په طریقه پوهه کوئ، اسخران چې دي خپل ورونه خپلې خویندې پوهه کوي چې دې کور کې دا سپکه خبره وانورم بیا ګورې چې ستا پلار دا نه وکړی او ستا پلار پریزر نه واغسته او ستا پلار قالین نه واغسته. دا د هغه خلکو خبرې دي چې هغوی کې سړیتوب او اخلاق نشته. په دې خبره کې ما سره اتفاق کوئ که نه کوئ؟ که نه تاسو هم دا خبرې کوئ چې موږ سره څوک نه چې ښځې له دا تانه ورکړي، ذهن ته به د چا کیدی شي بعض تانې رام شي چې او یو وخت کې ما هم ویلي وو. ته سوچ وکړه زه دا خبرې د کولي دي، په ځان به موږ راولو، په ځان ځه. لکه زما لور شوه یا خور شوه، ما دا ستړی کړی او بس اوس مې نه رسېږي. هغه سامان
یو کس وایي چې ما لور له هغه څه وکړو چې څه زما په لاس او ده د خپله لور بوتله او په مینه محبت او پردي کس له یې ورکړه او بیا هغوی کور کې تنګوي چې ستا پلار غریب و ستا ورور غریب و تا له یې دا نه شو کولی ته یې هسې راګزار کړې او تا ته دا خبر راورسي ته به څه سوچ کوې نو دغه شان ته چې د خپلې ښځې ته کې او دا خبر اخوا ورسي هغوی به څه سوچ کوي ما ورته یې بده ګڼو که څوک زمونږ د خور لور باره کې ووایي نو دا تا کړې چې ناسته ده هم د چا خور لور ده که نه که نه دا د اسمان نه راولېدلې ډایرکټ ستا کور ته نو دې نه دا مسله هم ثابته شوه چې د مهر زیات نه زیات هم څه حد نشته او کم سے کم څه حد نشته وکیف تأخذونه او څنګه به اخلی تاسو دغه مال وقد افضى بعضكم الى بعض او حال دا چې رسیدل کړي دي باز تاسو بازو ته واخذن منكم ميثاقا غليظا او اغستې د زنانو ستاسو نه وعده مضبوطه الله اکبر رب العزت وایي وکیف تاخذون او څنګه به اخلئ دغه څه شی دغه مهر تا چې ورکړی دا ته څنګه د دې نه واپس لري او تاسو د یو بل سره میلاو شوي یې وقد افضى بعضكم الى بعض تاسو خو د یو بل جامه وئ د یو بل سره وخت تېر کړی دی د یو بل سره ژوند تېر کړی دی کیدای شي بچي دله راوړي د دې نه بعد ته ځې او بیا تې مهر څومره د سوچ خبره دویمه او دو خو تاسو نه مضبوط لوزونه اخیستي لوز نه مراد دلته څه شی دی عقد د نکاح نکاح چې کېده نو په هغه وخت کې دا نکاح یو لوز نه دی نه هغه لوز چې واخیستی شو چې دا زما په نکاح کې شوه یا زما قبوله ده ما دا واخیسته زه پرې راضي یم او دا ستا ښځه شوه بیا دې سره ژوند تېر کړو او بیا دې سبا له طلاقه کړه ته ترې مهر څنګه واپس کړې تا نه هغه لوزونه هېر شو الله وایي او تا نه هغه ژوند هېر شو هغه خپل منځ کې چې تاسو تېر کړی دی وقد افضى بعضکم الى بعض بعض تاسو بعضو ته نږدې شوي وئ یو ځای شوي وئ لکه څنګه چې قرآن کې الله وایي سوره بقره کې ولا تنسوا الفضل بینکم ستاسو په منځ کې چې کوم ښایسته ژوند تېر شوی دی یو بل سره مې احسانات کړي دا خو مه هېروئ که نن که یو سړی راولګي خپله ښځه طلاقوي نو دی خو دی دا نه هېروي چې د دې ښځې سره زما کوم ژوند تېر شوی دی ما سره ښه څومره کړي 15 کاله ژوند یې تېر کړی دی 10 کاله 15 کاله چې څو هم دی ته سوچ وکړه په هغې کې به تا سره څه نه څه خو به یې کړي څه نه څه ته څه سکون خو به میلاو شوی که نه څه مزې خو به دې اخیستي که نه رب العزت وایي ته دا مهر په کمو سترګو بیا واپس کوې مهر صرف په یو حال کې سړی اخیستی شي کم دی خلع بارک الله فیک چې زنانه مطالبه کوي چې ما ازاده که یو ښځه خاوند پورې نښتی چې نه زه نور تا سره ژوند ما ازاده که مهر واپس راکړه وجه دا دی چې دا مهر دلته ولې دا سړی اوس واپس کوي ځکه چې دی خو یې نه پرېږدي ده خو دې ښځې ته څه نه دي ویلي خو هغه نښتی دی زما نور ژوند نه تېري زه تا نه ځانه درنو خو چې سړی پرېږدي هلته ښځې خو څه نه دي ویلي ښځه خو تا سره ژوند تېروي او سړی وله طلاق ورکوي نو بیا مهر هغې ته څه دی مهر هغې ته پاتې دی دا روان آیت به اخرنی آیت ووایو اوس په دې روانو آیتونو کې دا مسله یاده کوي الله رب العزت هغه زنانه ذکر کوي چې په موږ حرامي دي په موږ څه دي حرامي دي المحرمات من النساء په زنانو کې چې کومې زنانه په موږ حرامي دي د رب العزت مهرباني ته وګوره زمونږ دپاره حرامي زنانه ډېرې دي که حلالې ډېرې دي حلالې ډېرې دي د الله رحم دی چې په موږ یې حرامي کړي دي هغه څه دي یو څو دي اوس که چېرته دا خبره الټه وی چې اکثر زنانه په موږ حرامي وي او یو څو حلالې وي بیا به زموږ ژوند ډېر لنډ تنګ وي او دا خبره هم په روانو ایتونو کې را روانه ده نو اوس واورئ هغه زنانه چې په موږ باندې حرامي دي
اولنۍ زنانه چې ذکر شوې ده اولنۍ ښځه زوجة الاب د پلار ښځه د پلار ښځه هغه دې ته وایي اشد الحالات الله رب العزت شروع کړه د کوم یو حال نه ټولو کې چې سختترین دی د پلار په نکاح کې چې ده څوک ده نه څوک مور ده ځکه که موږ ووایو چې د پلار په نکاح کې چې ده مور ده د مور سره خو څوک نکاح نه کوي که نه چې دې دې پیدا دی هغې سره دی نکاح کوي د پلار په نکاح کې چې ده څه ده میره مور د پلار ښځه پته چې دا ټکي ویلو کې موږ ته څه دغه دی که خو د پلار ښځه نه ده د پلار ښځه ده میرنۍ مور ورته موږ پښتانه میرنۍ مور وایو بعضو معاشره کې قومونو ته ترور وایي د میرنۍ مور ته څه وایي ترور وایي څوک ورته بل نوم ورکوي څوک ورته بل ورکوي خو حقیقت ته رښتې څه دی د پلار ښځه او چې کله موږ د پلار ښځه ووایو نو داسې نه چې ستا سوچ بیا مور ته لاړ شي چې زما مور نه د مور سره خو څوک نکاح نه کوي او مور چې کومه ذکر شوې ده هغه را روانه ده هغه بله مسله ده دلته مسله د چا ده د پلار ښځه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء او نکاح مکوئ تاسو د هغه چا سره چې نکاح کړي پلارانو ستاسو من النساء د زنانونه الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي انه كان فاحشة ومقتا یقینا دا بے حیايي ده او وجه د غصې د الله ده وساء سبیلا او بدلار ده درې خبرې دي یو دا کار څه دی انه کان یو دا کار فحاشي ده دویم د الله د غصې سبب دی دریم وساء سبیل او بدلار ده د پلار د ښځې سره نکاح کول د جاهلیت په زمانه کې دي سوا کوو به او نږدې ما تاسو ته قصه ذکر کړه د ابو قیس چې مړ شو او ښځه دې پاتې شوه نو څوک راغی زوی راغی وایي دا به زه په نکاح والم بله ښځه وایي دا به زه په نکاح والم رب العزت دا ایتونه راولېږي لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف بله مسله ده یاده کړئ ګوره لازم نه ده چې دا پلار به د دې زنانه سره میلاو شوی نو دا به حرامېږي چې عقد وشو که نه عقد دا په دې زوی باندې څه شوه حرامه او د کوم وخته پورې حرامه همیشه دپاره لکه دا پلار راولګېد او دا ښځه یې طلاقه کړه کېږي ورسره نکاح د زوی نکاح نه کېږي د دې سړي د زوی نکاح ورسره نه کېږي دا پلار مړ شو دې سره نکاح کېږي همیشه دپاره مجرد عقد لکه کېناستو پلار او ویې چې دا جنۍ ما واغسته او د جنۍ مشرانو وله ورکړه او نکاح وشوه بس دا ښځه د ده په زامنو ټولو باندې څه شوه حرامه شوه او همیشه دپاره دې ته هغه محرمات ویلی کېږي هغه زنانه چې د همیشه دپاره حرامې دي دغه شان د زوی مسله ده ګورئ د زوی ښځه دا چې څنګه دې سره زوی عقد وکړو د نکاح نو دا په دې سخر باندې چې سخرې دی په ده باندې حرامه شوه د کوم وخته پورې همیشه دپاره که دا زوی مړ شو حرامه دې زوی طلاقه کړه حرامه هغه مفتي صاحب هم اورېدلی و هغه چېرته کراچۍ کې پروګرامونه کوي او کله نه کله به دغه هم راځي او بیا خو د هغې نه بعد الله څه ختم ورته کړو یو په غټ پروګرام کې او په عام پروګرام کې لګیا دی چا دې تپوس وکړي چې د پلار د زوی ښځه سخرې په نکاح اخیستی شي که نه چې دا زوی مړ شي او دې کیسې دي لکه دا چې حرام و دا کله حرام و چې زوی و
نو چې زوی لاړ نو خبره ختمه شوه. نو هغه کوم چې ناست هغه انټرویو ته یلي هغه سم بېدینه دی خو هغه هم په دې مسله پوه چې سړی کچې ته کوشو نو هغه ورته بیا داسې دوه درې پیرې رایاده کړې وي وایي دا خو د دې انګور نه ده. نو نن سبا زموږ په ملک کې دا حال دی چې علم به یې نه او په ځان به یې نوم د مفتي او د ملا تړلی او څه موږ هم دغې ته نه ګورو خو که پټکی دې په سر کړی و نو موږ درته مولوي صاحب وایو که ږیره دې وه موږ درته مولوي صاحب او مفتي صاحب وایو او که دوه خبرې دې موږ ته مزېدارې وکړې بیا درته موږ د دې زمانې امام بخاري وایو ځکه تا موږ ته دوه خبرې ښایسته وکړې. نو ګوره معیار د علم ږیره نه ده. ږیره پرېښوده خو هر مسلمان دپاره عبادت دی که نه. آیا هر مسلمان عالم دی؟ نه. ښه پټکې یو عام سړی پټکې نشي په سره ولی. ها زمونږ پښتنو کې بعض علاقې داسې دي چې پټکې د هغوی ثقافت دی لکه بعض پکول په سرې بعض ټوپۍ په سرې بعض پټکې په سرې. اوس دا پټکې چې کوم علاقه کې ثقافت دی دا ټول مولیان دي. ها وایي دوه خبرې مزېدارې وکړې نو آخر مسلمان دی څه نه څه خو به ورته معلوم وي د خپل دین باره کې که نه مسلمان نه دی. نو چې دوه خبرې مزېدارې وکړي دا مولا شو. نو ځکه ځان بیدار کړئ. عالم هغه چاته وایي چې هغه پوه وي په څه باندې په قرآن او حدیث باندې هغه ته عالم ویلی کېږي. په منبر باندې وایي جي ناستو نو زما او ستا په ملک کې په منبر کېناسته څه ګران دي. ته چوټي ولګوه سبا لاړ شه ته به هم کښېنه. اوس دا ملکونه دي د سعودي عرب شو یا خلیج ملکونه نور شو ماشاءالله د دوی په منبر چې ناست ولیدو که نه خصوصا د دې ملک نو پوه شي چې دې ته دی را رسېدلی دی نو د په څه مرحلو تېر شوی دی د ده نه به تپوس شوی دی به کتی شوی. زما او ستا کیسې او ځان له جومات جوړ کړه او تقریرونه به کیم کوه او فتوې م ورکوه والله که راته څوک څه ووایي بیا خو جومات هم ستا دی او د مانځه په ټیم کې بندوم چې نن پکې مونځ نه کوو لیکن زما جومات دی کړي نه دي او پلاني ته به نه راځې ته وځه ته وځه کې زما او ستا نه لګي نه دي کړي هلته هر څه کېږي. نو په منبر باندې کېناسته نښه د دې نه ده چې دا څه دی دا عالم دی. انشاءالله را روانو ایتونو کې چې کومې زنانه ذکر شوي دي چې هغه حرامې دي په موږ باندې هغه به ذکر کېږي. رب العزت دې زمونږ د زنانو زمونږ د میاندو خویندو او لونو دې الله حفاظت وکړي او الله رب العزت دې په موږ باندې په دنیا او په آخرت کې پردې راواچي او څوک چې هم زمونږ معاشره خرابول غواړي زمونږ د مسلمانانو ملکونه خرابول غواړي زمونږ زنانه زمونږ ځوانان خرابول غواړي نو رب العزت هغه د عبرت نښه وګرځوي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.